بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. د ویډیو کې به انشاءالله نیو ګروپ وایو چې هغه ته وایي ډیفاین نیمز ګروپ. زه راغلم مایکروسافټ ایکسل ته او فارمولا سټیپ ته. په دې کې موږ سره ډیفاین نیمز ګروپ دی. ډیفاین وایي تشریح شوي ته. ډیفاین نیم ګروپ کې موږ کولی شو چې یو سیل ته یا یو رینج ته نیم ورته ورکو. بای ډیفالت د یو سیل نیم یا د یو سیل ایډرس خو معلوم وي. فار ایگزامپل دلته ودرېږم، د سیل نیم موږ سره G3 دی یا دغه سیل ایډرس موږ سره G3 دی. زه دلته ودرېږم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ما H5 ته بوځه، نو زه اټومیټیکلی H5 ته راوستلم. زه دلته ودرېږم فار ایگزامپل از ایکول ټو اخلم، زه ورته وایم فار ایگزامپل A1 جمع B1 جمع C1. دا مې انټر پریس کړه. ماته دغه ایډرس راته راکړه چې A1 جمع B1 جمع C1 دغه جمع شوي دي او له دې څخه دغه ویلیو جوړه شوې ده. زه دلته ودرېږم فار ایگزامپل دلته 15 لیکم، دلته فار ایگزامپل 6 لیکم او دلته فار ایگزامپل ولیکم. ماته اټومیټیکلی د هغې جمع راته راکړله. زه ورته فار ایگزامپل دغه هر یو سیل ته زه نیم ورته ورکوم. زه دلته سیل باندې ودرېږم، ډیفاین نیم باندې کلیک کوم. چې کله زه په ډیفاین نیم باندې کلیک کوم نو ماته دغه شان یو باکس راته راشي چې په دې کې موږ سره نیم، سکوپ، کمنټ او ریفر ټو ته لیکلی وي. نیم نه مطلب دا دی چې دلته زه نیم ورته لیکم. فار ایگزامپل دا موږ سره د احمد سیل ده. سکوپ نه مطلب دا دی چې آیا ته دغه نیم چې کوم تا د سیل ته ورکړو دا ته په ټول ورکبوک کې استعمالول غواړئ که نه په یو خاص شیټ کې. زه ورته فار ایگزامپل شیټ نمبر 1 کې زه دا استعمالول غواړم. تاسو به شیټ نمبر 1 ورته ورکړئ. شیټ 2 کې به احمد کار نه کوي، شیټ 3 شیټ 4 نور شیټونو کې به کار نه کوي، صرف شیټ 1 کې به کار کوي. که زه ورته فار ایگزامپل ټول شیټونو کې درته کار کوي ورکبوک به ورته واخلي. کمنټ کې زه کولی شم چې فار ایگزامپل دا ورته ولیکم چې for example this is only for sheet 1. for example دغه شان ورته لیکلی شي sheet 1 دې ورته اخیستی وي، یا تاسو ورته for example دغه شان هم لیکلی شي چې for example do not delete this name. څه شو دغه شان هم لیکلی شي، یا تاسو for example لیکلی شي چې total salary of engineers. څه شو ریفر مطلب دا چې کوم سیل ته دغه نیم ته ډیفاین کړو. زه ورته یم چې A نمبر 1 ته شیټ 1 کې A نمبر 1 ته همدغه شان تاسو کولی شئ چې دغه نیم شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 نور شیټونه دی تاسو په بلې طریقې سره هم دغه ډیفاین کړئ. تاسو ته به انتخاب وربوک وي. زه دلته ورته لیکم فار ایگزامپل شیټ 1 ایکسکلیمیشن مارک فار ایگزامپل احمد مې ورته ولیکه. دا به صرف شیټ 1 کې کار کوي، شیټ 2 او شیټ 3 کې به دا کار نه کوي، نه به ټول وربوک کې کار کوي. نو دوه طریقې موږ سره شولې. شیټ ته چې کله ته یو نیم سکوپ کې یا ته دغه شان ولیکه شیټ نیم ورته ولیکي، که هر یو نیم د ستا د شیټ وي، که احمد ستا شیټ نیم وي، که ABC ستا شیټ نیم وي، که XYZ ستا شیټ نیم وي، تاسو به هغلته ورته ولیکئ. کله ته هر څه ورته انتخاب وي دغه شان ورته ولیکئ. که تاسو چې فار ایگزامپل دغه ورته نه لیکم تاسو به دلته بیا یو شیټ ورته انتخاب کړئ. زه ورته یم نه ټول وربوک ته دې ماته دغه ډیفاین شي. بس دا مې اوکې کلیک کړو، دا مې انتخاب کړو فار ایگزامپل ډیفاین. دلته لیکم فار ایگزامپل علي، دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب کړ ډیفاین. فار ایگزامپل دلته لیکم چې طاهر. دلته ودرېږم نو ماته ABC دغه ماته راکړي دي. زه ورته یم چې دغه نومونه ماته راکړه. زه بلته راشم اپلای نیمز ته او په دې کې به دغه ټول ورته انتخاب کړم. تاسو به دغه چیک باکس ورته چیک کوئ، ځکه چې که تاسو فار ایگزامپل دغه چیک باکس چیک کړی نه وي بیا تاسو ته چې کوم دی هغه ریلیټیو سیلز ایډرس هغه به تاسو ته نه چینج کېږي، صرف ابسولوټ به تاسو ته چینج کېږي. خو اوس ما دا ورته چیک ولګاو، مطلب دا شو چې هر یو ماته چینج کا چې کوم یو سیل کوم یو نیم ډیفاین شوی دی هغه سیل ایډرس په ځای باندې هغه نیم راته راکړه. یوز رو ان کالم نیمز دغه نومونه راته راکړه. که تاسو آپشن باندې چیک ورته ولګوئ نو دې کې موږ سره بله آپشن موجود دي، اومیټ کالم نیم اف سیم کالم. که یو شان کالم وي تاسو ته کالم نیم نه درکوي، که یو شان رو وي تاسو ته یو شان رو نوم نه درکوي. فار ایگزامپل فرض کړه تاسو رو راشي بیرته کالم راشي، فرض کالم راشي یا رو راشي، خو دې کار بیا کریټ فرام سلیکشن سره دا کار کوي او هغې سره بیا څه استعمالیږي. دا مې اوکې کلیک کړو، ګوره موږ ته هغه نومونه راته راکړه چې احمد، علي، طاهر ټولو نومونه ماته راکړه. خو دغه ډیفاین نیم ډېره غټه ګټه او ډېره غټه فایده موږ سره دا ده چې مثال په طور باندې زه دلته رالم، ګوره زه دلته رالم او ټوټل ورته لیکم چې فار ایگزامپل is equal to سم مې ورته واخیسته او دا مې ټول ورته انتخاب کړه. دا اوکې، دا مې هم دغه شان ډریګ کړو. نو که تاسو ورته وګورئ دې کې ماته دا هم ایرر شو کېږي، دا هم ماته ایرر شو کېږي، دا هم ماته ایرر شو کېږي. ځکه ماته دا ایرر شو کېږي چې تاسو دغه نمبر ورته انتخاب کړي خو تاسو په دغه سیریز کې یو نمبر پرېښی دی، تاسو ځکه دا ایرر ته راغلی دی. زه ورته یم چې ماته دغه ایرر مه شو کوه ځکه چې دا خو ایرز دي، ایرز زه نه غواړم چې په ټوټل کې دا ماته جمع شي. بس زه به ورته انتخاب کړم کنټرول C دلته کنټرول V سره پیسټ او بس دا کلیر کا. دلته به راشي او ډیفاین نیم دلته ورکوم فار ایگزامپل year 2020
او دا مې ورته انتخاب کړ define for example year. یا ساتئ ملګرو چې تاسو بل دا نمبر ورته نه ورکوئ. year for example 2021 او year for example 2022 بس دلته به راشي is equal to sum. دلته ورته ولیکئ چې year for example 2020 تاسو automatically انتخاب شو for example sum year this one. دلته راشي for example sum year 2022 بس تاسو ته ایرر ریموو شو او ایرر تاسو ته ختم شو. همدا شان بل خبره مو سره پدې کې نیم مینیجر ده. نیم مینیجر نه څه کولی شم چې یو نوی نیم هم ډیفاین کړم صحیح شو. او همدا شان څه کولی شم چې په دغه نیم کې تغییرات وکړم یا په دغه ایډرس کې تغییرات وکړم یا یو کمنټ ورته ورکړم یا څه رانه پاتې شوي هغه زه پکې تغییرات وکړم زه به ایډیټ باندې کلیک کوم یا زه کولی شم چې همدغه نیم ورته ډیلیټ هم کوم ډیلیټولی هم شم. او همدغه شان زه کولی شم چې په دغه سیل ایډرس کې هم تغییرات راولم. دغه کراس او دغه ټیک دا هم سره کار نه کوي. دا به کله تاسو کار کوي چې کله تاسو فار ایگزامپل د کې تغییرات وکړئ. دا مو ته انتخاب کړه فار ایگزامپل او زه رالم زه وتم چې دا ماته دغه درې راته انتخاب کړه. بس که ته فار ایگزامپل همدا صحیح شو تاسو ټیک باندې چیک ولګوئ. که تاسو چې فار ایگزامپل دا صحیح نه دی او مخکې نه صحیح تاسو کراس باندې چیک ولګوئ تاسو به خپل حالت ته راشي. بله خبره مو سره پدې کې فلټر ته فلټر صفا کولو ته ویلی شي. زه ورته فار ایگزامپل ماته هغه نومونه شو کړه چې کوم ورکشیټ ته اساین دي کوم ورکشیټ ته سکوپ دي. زه به دې باندې کلیک کړم ماته وایي چې یو نیم هم نشته دی چې هغه ورکشیټ ته سکوپ دی. زه راځم فار ایگزامپل دا مې ورته انتخاب کړو. زه وتم چې همدغه ټول سیریز دا ماته شیټ ته سکوپ کړه. زه به ډیفاین نیم ته راشم هلته ورته شیټ 1 ورته انتخاب کړم او بس اوکې. اوس به زه راشم فار ایگزامپل نیم مینیجر ته ته به راشم فار ایگزامپل ورکشیټ ماته وایي چې یو دانه تاسو شیټ 1 ته سکوپ کړی دی. که زه ورته فار ایگزامپل وربک والا راته شو کا زه به وربک باندې کلیک کړم. زه ورته فار ایگزامپل کلیر نیم ویت ایررز هغه نمونه ماته شو کا چې کوم کې ایرر وي کوم کې غلطي وي. دلته غلطي کومه از ایکول ټو فار ایگزامپل ای بی سی 1 2 3 بس دا ماته ایرر شو زه بلته راشم نیم ویت ایررز ماته وایي چې دې کې څه غلطي ده تاسو به ایډیټ ته راشئ تاسو ته به شو شي چې دې کې څه غلطي خو موجود ده. زه ورته هغه ماته شو که چې کوم غلطي نه وي نیم ویتاوټ ایررز دې کې غلطیانې نشته دی. ډیفاین نیمز کوم چې ما ډیفاین کړي دي هغه راته راکړه. لکه زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ټیبل نیمز کوم چې ټیبل دي هغه ماته راکړه. اوس موږ سره فلحال ټیبل یې نشته دی. زه به دا کلیر کړم. زه بلته راشم فار ایگزامپل دا ټول مې ورته انتخاب کړو کنټرول ټي ټیبل کې مې کلیک کړو. اوس به راشم فار ایگزامپل فارمولا ته او په دې کې به راشم ټیبل نیمز ته ماته ټولې هغه ټیبل راته راکړي چې کوم سره موجود دي. که زه فار ایگزامپل ډیفاین نیم باندې کلیک کړم صرف ډیفاین نیم راته راکړه. که ټیبل باندې کلیک کړم صرف ټیبل راته راکړه. کلیر فلټر ټول به راته کلیر کړي. بل خبره مو سره په دې کې څه شی ده کریټ فرام سلیکشن او یوز ان فارمولا. زه دلته رالم فار ایگزامپل زه از ایکول ټو اخلم زه ورته فار ایگزامپل ماته طاهر فار ایگزامپل احمد راته جمع کړه چې دې نه څو روپۍ جوړېږي ماته وایي چې 12 روپۍ له دې څخه جوړېږي. یو اگزامپل تاسو ته در کومه دغه معلومات زه لیکم. د یو پرایس باندې ودرېږم او زه راځم فارمولا ته ډیفاین نیم ته. نو کله چې دا پرایس باندې ودرېږم ماته اتوماتیکل د دې لیف خواته چې کوم یو نیم دی هغه ماته راکړي. دا مې اوکې کلیک کړو. دلته ودرېږم فار ایگزامپل ډیفاین نیم باندې کلیک کوم ماته رایس راته راکړه مې کلیک کړو. هر یو باندې به زه ودرېږم زه بلته ډیفاین نیم باندې کلیک کوم. نو دا له ما څخه ټایم هم زیات نیسي. نو زه دغه ټولو ته انتخابوم. زه راځم ته کریټ فرام سلیکشن ته او په دې کې لیفټ کالم دا مې اوکې کلیک کړو. ماته دغه ټولو پرایسونه ماته اتوماتیکلی جنریټ کوم. زه راځم فار ایگزامپل یو کس راغی هغه ماته وایي چې ماته بین پکار دي. بین څو کیلو پکار دي فار ایگزامپل 4 کیلو پکار دي. زه بلته از ایکول ټو ولیکم فار ایگزامپل بین. ماته ضرورت نشته چې زه هغه پرایس په ذهن کې یاد کړم. ما سره دنیا پروډکټس پراته وي. زه به صرف راځم ډیفاین نیم او د هغې پرایس کیدای شي هغه پرایس ورځ تر بلې چینجېږي. زه بلته په سټاک کې چینجز کوم دلته به خپله ماته اتوماتیکلی چینج کېږي. ماته ضرورت نشته چې دلته پرایس 100 یا 200 یا 300 ولیکم. کیدای شي له ما څخه غلط شي. زه یې کولټ ولیکم بین ګوره ماته څه ولیکه 250 او ټوټلي ماته راوباسه. فار ایگزامپل یو کس راغی هغه وایي چې زما سالت پکار دی. څومره سالت دی پکار دی 10 دانې. زه یې کولټ سالت لیکم ماته اتوماتیکلی هغه پرایس راته راوباسي او ټوټلي هم ماته راکړي. هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست. خو یا ساتئ ملګرو چې تاسو یو ځل ته 2 نمونه هم ورته ورکولی شي. فار ایگزامپل دا 50 چې کوم قیمت دی دا د ډیو دی. زه ورته یم چې ډیو کولا هم همدا یو قیمت دی. زه به دې باندې ودرېږم ډیفاین نیم ته به راشم دلته به ورته کولا ولیکم. بیا هم دغه باندې ولاړم فار ایگزامپل ډیفاین نیم ته رالم فار ایگزامپل کوکا کولا مې ورته ولیکه. دلته راځم یو کس راغی فار ایگزامپل کولا اخلي. څو دانې دي فار ایگزامپل 3 دانې. زه از ایکول ټو کولا ورته لیکم ماته اتوماتیکلی 50 راته راواخیستې. یعنې تاسو کولی شئ چې یو سیل ته 2 نومه 3 نومه 4 نومه هم ورته
اساین کوي او ورته ورکوي. همدا شان بل خبره موږ سره په دې کې څه شي ده، بل خبره موږ سره په دې کې اپلای نیمز هم موجود چې مخکې موږ هم وکړله، اوس بیا هم تاسو ته کومه او دې کې اگزامپل هم در کومه. زلته رالم فار ایگزامپل لږ معلومات لیکم. زی از ایکول ټو علم فار ایگزامپل فیس نه ماینس کا ایڈوانس دی نه ماینس کا دا یو ما ته تاسو راغی دا مې ډرګ کو دا راته رالی. ضرورت فار ایگزامپل چې دغه ایډرس په ځای باندې ماته دغه نمونه راته شو کا چې دی نه دا ماینس شوی دی هغه نه دا ماینس شوی دی. بس سمپل دا ټول د انتخاب کا د برش کریټ فرام سلیکشن تا او ټاپ رو ورته والی د هر یو سیل ته براته هغه ټاپ چې کوم رو دا هغه براته اساین کی دی نه براته فیس شي دی نه به ایڈوانس شي دی نه به ډیسکاونټ شي. دا مې اوکې کلیک کو. اوس زه راځم د ټولو باندې ودرېږم، دلته راځم اپلای نیمز ته او بس دا اوکې کلیک کوم. ما د اتوماتیکلی سره ته ولیکو فی ماینس ایڈوانس ماینس ډسکاونټ. همدغه شان په دې کې تاسو وګورئ، په دې کې تاسو وګورئ، په دې کې تاسو وګورئ، دا ټول ماته 1 بای 1 راغلو. همدغه شان ورته چې فار ایگزامپل یو کس ته هغه بی نخلی پلس 2 بسکټ واغسته، نو زه بسکټ لیکم فار ایگزامپل ضرب 2 اخلم او فار ایگزامپل 15 جوس واغسته، دلته جوس لیکم ضرب 15 اخلم او همدا شان فار ایگزامپل 3 کیلو رایس واغست، دلته فار ایگزامپل رایس ورته لیکم ضرب 3 ورته اخلم، نو ماته اتوماتیکلی هغه ټول ماته راواغسته. که په هر شیټ کې تاسو فار ایگزامپل دا جمع کوئ یا کالکولیټ کوئ تاسو ته به یو شان جواب روباسي. بل خبره موږ سره په دې کې یوز ان فارمولا ده. یوز ان فارمولا په تر باندې کولی شم چې دغه نمونه زه په فارمولا کې استعمال کوم. فار ایگزامپل شیټ نمبر 3 ته رالم، دلته از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل سم مې ورته واغستو، ورته فار ایگزامپل بین کاما فار ایگزامپل جوس کاما او رایس دا راته جمع کړه چې دا 100 روپۍ راځي، ماته وایي چې دومره روپۍ راځي. یا زه از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل بین مې ورته واغستو، فار ایگزامپل جوس مې ورته واغستو او رایس مې ورته واغستو، ماته همدغه راته راوست. صحیح ده که نه؟ هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. بله خبره مو سره په دې کې پیسټ نیمز ته پیسټ نیم په تور باندې کولی شم چې دغه ټول نمونه سره د اډرس هلته پیسټ کړم. بس پیسټ لیست ماته اتوماتیکلی دا ټول راته پیسټ شو. یا دلته ودرېږم فار ایگزامپل دلته راځم پیسټ نیم ته، دا مې انتخاب کو، فار ایگزامپل دا مې انتخاب کو، اوکې کلیک کوم، ماته اتوماتیکلی هغلته 1 بای 1 پیسټ کېږي. فار ایگزامپل دلته پلس پریس کوم او F3 پریس کوم، فار ایگزامپل بنانا مې اوکې کلیک کو. بیا زه فار ایگزامپل پلس ورته کلیک کوم، F3 پریس کوم، فار ایگزامپل ډیو دغه درې واړه به راته جمع کې انټر پریس کوم، ماته اتوماتیکلی د هغو جمع راته روباسي. فار ایگزامپل زه وایم چې ماته د بنانا یا مینګو یا فار ایگزامپل سالت هغې ایډرس ماته شو کړم، هغه ځای ته ورسوه. زه بلته راشم دې بټن باندې به کلیک کوم، زه بلته راشم فار ایگزامپل مینګو باندې به کلیک کوم، ما به اتوماتیکلی هغه مینګو ته بوځي. همدا شان زه کولی شم چې د نیم بکس څخه هم یو سیل ته نیم ورته اساین کم، یو نیم ورته ډیفاین کم. فار ایگزامپل دغه ورته ما انتخاب کو او دلته کلیک کوم، فار ایگزامپل زه لیکم چې بین 1 انټر مې پریس کو، ماته اتوماتیکلی دا بین په نیم باندې هم راته سیف شو او بین 1 په نیم باندې هم راته سیف شو. د از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل بین 1 ورته لیکم ملټیپلای بای 2، ماته وایي چې دی 1500 روپۍ راځي، 2 کیلو بین 1500 روپۍ راځي. ها دلته له موږ څخه آپشن پاتې دی چې هغه ته وایي اګنور ریلیټیو ان ابسولوټ. د مطلب دا دی چې مثال په تور باندې دلته رالم او دلته فار ایگزامپل تاسو اگزامپل در کوم، دلته راځم فار ایگزامپل دا مرته انتخاب کو او دې ته مې کریټ فرام سلیکشن یس، دا مې هم کریټ فرام سلیکشن کو یس. دلته راځم فار ایگزامپل دا ټول مې ورته انتخاب کو، زه بلته راشم اپلای نیم څه دا به اوکې کلیک کوم، ماته به اتوماتیکلی هغه به راته اپلای شي. به داسې کار وکړم چې از ایکول ټو فار ایگزامپل دا یو پلس دا یو، بس کلیک اپلای نیم اوکې، اوس راته اپلای شو، دغه به ټول په دې باندې ډراګ کوم، ټولو ته به دا اپلای شي. خو اوس خبره موږ سره ملګرو دا ده چې که دلته فار ایگزامپل بونس ولیکم BONUS بونس، فار ایگزامپل مالته ولیکم چې 50 هر یو سره 50 سره بونس جمع کا. زه بلته اول راشم، زه از ایکول ټو لیکم فار ایگزامپل دا یو جمع دا مې ورته واغستو او دا مې انټر پریس کو، دا مې دغه شان راوستو. نو زه چې اوس فار ایگزامپل راځم دغه شان لاندې راځم، نو هغه سیل هم ورسره لاندې راځي ځکه چې دا ریلیټیو ده. زه غواړم چې دا ابسولوټ کړم، یعنې هغه ودروم، زه به F4 پریس کړم انټر، هغه به خپل ځای باندې پاتې وي او دا بل اډرس ورته چینج کېږي ځکه چې دا ریلیټیو دی او دا ابسولوټ دی. همدغه شان دلته ودرېږم، دلته رالم اپلای نیم ته او دې نه چیک ایسته کوم. چې کله ما دې نه چیک ایسته کو اوس به ما ته ابسولوټ چینج شي
سوري دلته نیم ورته ورکړم bonus for example 2 دا انتخاب create from selection yes دا انتخاب for example apply او bonus 2 او همداشان salary تاسو ورته وګورئ دا هم راته چینج شو دا ټول ماته چینج شو ځکه ټول چینج شو چې مالته څه ورته اخیستي وو هلته ما آپشن نه چیک نه وي ایسته کړی دې آپشن نه به زه چیک ایسته کړم دا به اوکې کلیک کړم اوس ماته صرف ابسولوټ به راته چینج شي او د ریلیټ به راته چینج نه شي ځکه چې دغه آپشن مطلب دا دی چې ریلیټیو او ابسولوټ ته مه ګوره که چېرته پکې چیک لګېدلی وي که چیک پکې نه وي لګېدلی بیا ابسولوټ ورته چینج کېږي او ریلیټیو به تاسو ته نه چینج کېږي دا موږ سره د دغه آپشن ګټه او د دغه آپشن فایده هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره مایکروسافټ ایکسل کې فارمولا سټیپ کې ډیفاین نیمز ګروپ